د غرمې وختو او په ټوله ځمکه تیاره راخوره شوه او د ماسپښین تر 3 بجو پورې وه. نور پټ شو او د خدای د کور پرده په منځ 2 شوه. نو بیا عیسی یوه تیزه کریکه ویسته او وی فرمایل ای پلاره زه خپل روح ستا لاسونو ته سپارم. او دې ویلو سره یې ساه ورکړه. نو د دې هر څه په لیدو صوبهدار د خدای پاک ثنا وویله او وی ویل چې بېشکه چې دا سړی بې ګناه و. خو هغه ټول خلک چې دې تماشې ته راجمع شوي وو کله چې هغوی دا واقعه ولیدله نو ماتم یې وکړ او کورونو ته واپس لاړل. د عیسی ټول دوستان هلته لرې ولاړ وو او کمې ښځې چې د ګلیل نه ورپسې راغلې وې هغوی ورسره ولاړې وې او دا هر څه هغوی پخپله ولیدل. نو بیا هلته یوسف نومې یو سړی و چې د جرګې ممبر او نیک او صادق سړی و. دا هغه د هغوی په دې فیصلې او صلاح کې ورسره راضي نه و چې د یهودیانو د ارمیت یا خاریې سره تعلق و او د خدای پاک د بادشاهۍ په انتظار و. نو هغه بیا پیلاطوس ته لاړو او د عیسی لاش یې ترې وغوښتو. بیا هغه لاش د سولۍ نه راکوز کړ او د کتان کفن یې ورکړ او په غار کې په کنستلی شوي قبر کې کېښودو چې د دې نه وړاندې پکې څوک ایښودی شوی نه و. دا د تیارې کولو ورځ وه او د سبت ورځ شروع کېدونکې وه. کمې ښځې چې ورسره د ګلیل نه راغلې وې هغوی یوسف پسې وې او هغوی قبر په نښه که او دی کتل چې د عیسی لاش یې چېرته ښخ که. بیا هغوی کور ته لاړې او عود او لوبانې تیار کړل خو د شریعت په مطابق یې د سبت په ورځ آرام وکړو.